په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د میسنجر یو مهم سیټینګ دروښیم چې دغه اپډیټ کې راغلی ده. دغه سیټینګ څه فایدې لري او د څه لپاره استعمالیږي. نو ستاسو ویډیو ته اخر وګورئ تر څو دغه سیټینګ طریقه یاد کړئ چې دغه سره رقم فعالیږي او د څه لپاره کار کوي. نو وخت هم نه نیسمه، ویډیو شروع کوو. شروع کېدو نه مخکې ویډیو لایک کړئ، نه ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ. چینل هر مرد در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښایسته نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. نو تاسو میسنجر اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله چې میسنجر اپلیکیشن راخلاص کړو نو تاسو کتلی شئ ما سره په دغه آی ډي کې ډېر زیات ملګري دي. نو دوستانو دلته چې تاسو هغه ملګري سره خبرې کول نه غواړئ چې کوم تاسو سره آی ډي کې فرند وي، نو تاسو به سمپل د هغه آی ډي راوړئ. نو زه غواړم چې دغه سره خبرې ونه کړم. تاسو کتلی شئ ریاض همکار، نو زه غواړم چې دغه سره خبرې ونه کړم. نو دلته به زه هغه اپشن فعاله کړم کوم اپشن چې تاسو ته ما دروښودو. نو تاسو به سمپل د هغه په آی ډي باندې کلیک وکړئ او لاندې کتلی شئ دوستانو ریسټریکټ دغه اپشن تاسو کتلی شئ ریسټریکټ. نو سمپل په همدغه باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو به د هغه پوسټ او له سټوري داسې میسیجان به هم تاسو د هغه کتلی شئ، خو هغه ته به ښکاري نه چې دغه زما فرند چې کوم ده، یعنې دا زما پوسټونه او سټوري ګوري او که نه، نو هغه ته به داسې نه ښکارېږي. نو تاسو کولی شئ چې دغه اپشن استعمال کړئ. تاسو چې نه غواړئ د چا سره خبرې وکړئ نو سمپل دغه اپشن ورته فعال کړئ. نو هغه به تاسو میسیجان او داسې نور شیان چې تاسو د هغه ګورئ نو تاسو ته به هغه ته به ښکاري نه چې دغه زما میسیجان ګوري او که نه. نو دوستانو دا و د میسنجر یو نوی او خوندور سیټینګ. خدای وکړي چې تاسو پرې پوه سوي یاستئ. نو ویډیو هم دومره ولا، خدای وکړي چې تر اخر پورې مې راسره کتلي وي او طریقه مې یاده سوي. ملاویږو په داسې نورو ښایسته ویډیوګانو کې. ښاد، اباد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.